ماښام مو په خیر. ډاکټر ذاکر نایک. زما نوم مریم دی. زه یو عیسوۍ یم او مسلکي بانکره یم. زما پوښتنه د تاسو څخه ستاسو د هغه بیان په اړه ده چې وایي په بایبل کې هیڅ ځای نه دی ذکر شوی چې عیسی مسیح د خدای زوی دی. او زما د بایبل د علم او پوهې په اساس ما 2 آیتونه د حوالې لپاره غوره کړي دي او زه یوازې د اسلام په رڼا کې ستاسو وضاحت غواړم. لومړی د متا کتاب 3 څپرکی 18 آیت دی او له اسمانه یو غږ راغی چې ویې ویل دا زما محبوب زوی دی چې زه ترې ډېر راضي یم. دویم د یوحنا کتاب 3 څپرکی 14 آیت دی ځکه چې خدای له نړۍ سره داسې مینه وکړه چې خپل یوازینی پیدا شوی زوی یې ورکړ تر څو هغه څوک چې په هغه ایمان راوړي مړ نشي بلکې تلپاتې ژوند ولري. دا سمه ده خورې یوازې ستاسو د بیان د سمولو لپاره تاسو یو پوښتنه وکړه چې ګواکې ما ویلي په بایبل کې هیڅ ځای نه وایي چې عیسی د خدای زوی دی. ما هیڅ کله نه دی ویلي چې په بایبل کې هیڅ ځای دا نه دی ذکر شوی چې عیسی د خدای زوی دی. ما وویل په ټول بایبل کې یو هم داسې بېشک او روښانه بیان نشته چې پکې عیسی مسیح علیه السلام خپله ویلی وي چې زه خدای یم یا زما عبادت وکړئ. ما هیڅ کله نه دی ویلی چې بایبل نه وایي تا د خدای زوی دی. هغه څه چې ما وویل هغه دا دی چې په ټول بایبل کې یو هم داسې غیر مبهم او روښانه بیان نشته چې پکې عیسی مسیح علیه السلام په خپله ویلی وي چې زه خدای یم یا زما عبادت وکړئ. که تاسو داسې 2 بیانونه وښایئ زه چمتو یم چې عیسویت ومنم. که ستاسو پوښتنه دا فرضوي چې د خدای زوی په دې معنا دی چې عیسی خدای دی نو ډېر ښه زه به ستاسو ته ځواب ووایم. ډېر عیسویان فکر کوي چې یوازې د خدای زوی په ویلو سره عیسی خدای کیږي. خورې آیا تاسو خبر یاست بایبل کې آدم د خدای زوی دی، ابراهیم د خدای زوی دی، اسرائیل د خدای زوی دی. په بایبل کې خدای په ټنونو زامن لري. دا په دې معنا ده چې تاسو خپل بایبل نه دی لوستی. خورې نو آیا ستاسو مطلب دا دی چې دا ټول خدایان دي؟ آیا آدم خدای دی؟ آیا ابراهیم خدای دی؟ آیا اسرائیل خدای دی؟ نه خورې د خدای زوی یو داسې اصطلاح ده چې که تاسو د رومیانو د کتاب 8 څپرکی 14 آیات ولولئ معنا دا چې که تاسو د خدای حکم ومنئ که زه د خدای حکم ومنم زه د خدای زوی یم. په دې ډول بې له شکه عیسی مسیح علیه السلام په حقیقت کې د خدای تر ټولو محبوب زوی دی په دې معنا چې هغه د خدای حکمونه تعقیبوي. زه هیڅ ستونزه نه لرم که تاسو ووایئ چې د خدای زوی معنا هغه څوک دی چې د خدای حکمونه تعقیبوي لکه څنګه چې په رومیانو کې ذکر شوي. ټول هغه کسان چې د خدای د روح لخوا رهبري کیږي هغوی د خدای زامن دي. که زه د خدای حکم منم او تاسو یې منئ موږ ټول د خدای بچیان یو. دا یو خورا ساده بیان دی او کومه ستونزه نشته. نو تر هغه ځایه چې ستاسو د متا 3 څپرکی 18 خبره ده ما وضاحت وکړ. اوس تاسو د یوحنا د انجیل 3 څپرکی 14 آیات ته راځم. مګر هغه څه چې عیسویت مبلغین وایي دا دي نه عیسی مسیح علیه السلام یو عادي زوی نه دی. هغه د خدای پیدا شوی یعنی بیګوټن زوی دی. او دوی د یوحنا د انجیل 3 څپرکی 14 آیات تلاوت کوي ځکه چې خدای له نړۍ سره داسې مینه وکړه چې خپل یوازینی پیدا شوی زوی یې ورکړ تر څو هغه څوک چې په هغه ایمان راوړي مړ نشي بلکې تلپاتې ژوند ولري. خورې یوه ساده پوښتنه د بیګوټن یعنی پیدا شوي یا زیږول شوي ټکي معنا څه ده؟ هغه ورکړی دی؟ نه خوري بیګوټن دا معنا نه لري چې هغه خپل زوی ورکړی دی. تاسو په انګلیسي ژبه پوهیږئ زه په انګلیسي پوهیږم. ستاسو انګلیسي ماشاءالله ډیره ښه ده. بیګوټن کې د ورکولو هیڅ خبره نشته. که زه ووایم چې تاسو یو زوی زیږولی یعنی بیګوټن بخښنه غواړم چې خبره هم پرې کوم. استعاره معنا ما اخلئ. زه یو عادي سړی یم او که زه ووایم چې تاسو یو زوی زیږولی دا څه معنا لري؟ دا په دې معنا ده چې تاسو له خپل میړه سره جنسي اړیکه درلوده او زوی مو وشو. د ټیټو حیوانات او د زیږول بیګوټن جنسیت یو عمل دی. تاسو څنګه کولای شئ دا کار قادر خدای ته منسوب کړئ؟ خدای نعوذ بالله له چا سره دا عمل کړی؟ له چا سره؟ همدا علت دی چې د عیسویت عالمان که تاسو د بایبل ریوایز چینډر ورژن ولولئ چې د 22 لوړپوړو عیسوي عالمانو لخوا د 50 مختلفو دولتي مذهبونو په ملاتړ اصلاح شوی. هغوی وایي چې دا د بیګوټن ټکی د یوحنا په 3 څپرکي 14 کې یو لاسوهنه او یو جعلي خبره ده. دا یو جوړ شوی لفظ دی او دوی دا له بایبل څخه ایستلی دی. نو که تاسو د ریوایز چینډر ورژن ولولئ چې په نړۍ کې تر ټولو ډیره پلورل کېدونکې نسخه ده دا مسلمانانو یا هندوانو نه ده اصلاح کړې
بلکې 32 عیسوي عالمان اصلاح کړي. هغوی وایي چې دا بیګاټن لفظ د یوحنا د انجیل په 3 څپرکي 14 اصلي نسخه کې شتون لري. هغوی څه وایي؟ دا یو تحریف، یو جعل، یو درواغ او یو ګډوډي ده. نو عیسی هم د آدم په څیر د خدای زوی دی، د ابراهیم او اسرائیل په څیر د خدای زوی دی. هغه د خدای یو پیغمبر دی. نو زه په دې منلو کې هیڅ ستونزه نه لرم چې عیسی مسیح علیه السلام یقینا د خدای یو پیغمبر او استازی و، مګر هغه خدای نه و. هیله ده پوښتنه مو ځواب شوې وي خورې. نو اوس خورې ډیره مننه. آیا مونږ کولی شو اوس خپل رولونه بدل کړو، یعنی حقیقت ومنو؟ ما وویل چې زه عیسویت منلو ته چمتو یم که تاسو ثابتولی چې عیسی خدای و. آیا تاسو به اوس اسلام قبول کړئ؟ آیا تاسو به دا ومنئ چې عیسی د خدای پیغمبر دی؟ زه لا هم ځینې نور شیان لرم چې باید روښانه شي. ستاسو ډېر هرکلی کېږي خورې. ولې مسلمانان د خدای زوی له اصلاح ډډه کوي؟ هو، که زه دا ځواب کړم آیا تاسو به اسلام قبول کړئ؟ زه فکر کوم چې موږ په نړۍ کې د مسلمانانو لوی نفوس لرو. موږ مؤمنانو ته اړتیا لرو. موږ یوازې په نوم مسلمانانو ته اړتیا نه لرو. نو موږ غواړو چې په عمل کې مسلمان شو، نه یوازې په نوم. خورې سمه ده، ستاسو پوښتنې ته راځم چې ولې مسلمانان د خدای زوی له کارولو ډډه کوي. دا یوه ډېره ښه پوښتنه ده او همدا علت دی خورې. که تاسو قرآن ولولئ، قرآن د الله لپاره 9 نوي صفتونه لري. ډیر بخونکی، ډیر مهربان، ډیر حکیم. مګر په خپل وروستي وحی کې که تورات او انجیل وي، قرآن وروستی وصیت دی. هغه پکې د اب لفظ نه دی کارولی. په عربي کې اب معنا پلار. ولې؟ هغه یو ډیر مشکل لفظ کارولی چې تر اب یې تلفظ سخت دی، چې معنا یې د پالونکی، ساتونکی او د ضرورتونو پوره کوونکی. هغه د رفع صفت کارولی مګر د پلار یعنی اب نه. ولې؟ ځکه چې په پخوانیو وحیګانو کې چې اوس بدل شوي دي، بایبل د انجیل بدل شوي بڼه ده، خلکو د خدای زوی په معنا کې غلط فهمي کړې ده. هغوی داسې فکر پیل کړی و چې ګواکې هغه زیږول شوی یعنی بیګاټن زوی دی. مثال په توګه که زه خپل کوچنی زوی ته ووایم دا ډېره ښه پوښتنه وکړه، خو که ورته ووایم ای زما زیږول شوي زویه تا ښه پوښتنه وکړه، هغه شاید ما په سوک ووهي. هغه به پوه شي چې زه یې مور ته سپکاوی کوم. که زه ووایم زما زیږول شوي زوی، هغه په غوسه شي، ځکه دا داسې اشاره ده چې ګواکې ما یې له مور سره جنسي اړیکه درلوده. نو زوی یو معصوم لفظ دی مګر زیږول شوی زوی معصوم نه دی. په همدې ډول زوی یو ښه لفظ دی مګر خلکو پرې غلط فهمي پیل کړه. نو د دې ابهام د لرې کولو لپاره همدا علت دی چې قرآن د قادر خدای لپاره د پلار صفت نه کاروي. په همدې ډول موږ د خدای زوی له ویلو ډډه کوو، ځکه خدای داسې فکر پیلوي چې هغه خدای دی. هیڅ عیسوي ماته نه راځي چې ووایي آدم د خدای زوی دی یا ابراهیم او اسرائیل د خدای زمن دي. ولې؟ بایبل وایي چې اسرائیل د خدای زوی دی، خو تاسو ولې ماته دا نه وایئ؟ ځکه چې دوی داسې پروګرام شوي دي. هیڅ عیسوي ماته دا نه دی ویلي چې په بایبل کې ابراهیم د خدای زوی دی. ولې؟ ځکه چې هغوی داسې پروګرام شوي چې باور وکړي یوازې عیسی مسیح قادر خدای دی. هغه هیڅ کله نه ویلي چې هغه قادر خدای دی، او ما مخکې په خپل ځواب کې درته وویل چې هغه هیڅ کله د الوهیت دعوه نه وکړي. دا په دې معنا ده چې تاسو قادر خدای سپکاوی کوئ، او دا عیسی مسیح علیه السلام ته هم سپکاوی دی. ځکه زه وایم که عیسوي په دې معنا وي چې هغه څوک چې د عیسی مسیح علیه السلام لارښوونې تعقیبوي، نو موږ مسلمانان له خپل عیسویانو څخه ډېر عیسویان یو. تاسو پوهیږئ ولې؟ ځکه که تاسو بایبل ولولئ، په انجیل کې ذکر شوي چې هغه په 8مه ورځ سنت شوی و. موږ مسلمانان سنت یو مګر عیسویان نه دي. عیسی علیه السلام ویلي دي چې تاسو باید د بایبل هر قانون او هر حکم تعقیب کړئ. متی 15 صفحه 20 جلد. که تاسو یو قانون هم مات کړئ په تورات کې، په احبار 11 په تورات کې په ښکاره ویل شوي چې تاسو باید د خنزیر غوښه ونه خورئ. مسلمانان د خنزیر غوښه نه خوري مګر عیسویان یې خوري. که عیسویان هغه څوک وي چې د عیسی مسیح علیه السلام تعلیمات تعقیبوي، موږ مسلمانان تر دوی ډېر عیسویان یو. بایبل په افسیان 5 جلد 18 څپرکی او امثال اول جلد 20 صفحه کې وایي چې شراب مه څښئ. مسلمانان الکول نه څښي مګر عیسویان یې څښي. نو زه وایم چې تر عیسویانو ډېر عیسوي یم. که تاسو تر دغو تش په نوم عیسویانو یوه ښه عملي عیسوي شئ، ګرانې خورې، آیا زه څه پوښتنه کولی شم؟ بېشکه ستاسو درناوی کیږي. خورې زه نه غواړم ستاسو بیان جرح وکړم یا پرې نیوکه وکړم،
خورې ستاسو هرکلی کیږي چې ما پر جرح وکړئ، پر ما نیوکه وکړئ، زه ورسره مینه لرم. تر هغه چې یو څوک جرح ونه کړي، که زه ووایم دا تر ټولو غوره دی، نو باید وکتل شي چې رښتیا غوره دی که نه. دا د یو منطقي شخص لپاره سم کار دی. نو خورې مهرباني وکړه، پر ما جرح وکړه، نیوکه وکړه، حمله وکړه. کله چې قانع شوې نو بیا یې ومنه. هو خورې ووایه زه یقینا د داسې څه نیت نه لرم. د پوښتنو هدف دا دی چې ډیر پوه شم، تر څو پوه شم چې هغه څه چې زه یې منم سم دی. بس همدا. ډیره مننه خورې، تاسو هره پوښتنه کولی شئ، هیڅ ستونزه نشته. ستاسو هرکلی کیږي. که ستاسو نیت ښه وي، ما خو تر دې حده وویل چې که نیت مو خراب هم وي ستونزه نشته، مګر ستاسو نیت ډیر ښه دی خورې. تاسو کولی شئ هره پوښتنه وکړئ.